په ژوند کې له ډیرو ناڅرګندو دلایلو څخه مه خفه کیږئ، بلکې اسلام زموږ ته د ژوند پیل زموږ د ژوند خاتمه هر څه معلوم کړي دي. په قرآن کې آیات دي چې موږ تاسې له مځکې پیدا کړلاست، بیرته تاسې په مځکه کې ښخوو او د همدغې مځکې څخه به تاسې راپورته کیږئ. هدف دا چې اسلام د انسان دپاره د ژوند ټول هدف معلوم کړی دی. شاید زه په خپل تصور کې وایم چې زما هدف اوغه دی، یا زه په خپل بندګي فکر باندې پر یو بله لاره باندې ولاړ سم، خو داسې نه ده. زموږ ژوند د اسلام په چوکاټ کې دی، ځکه خو خدای تعالی جل جلاله وایي چې ما انسانان او پیرانان نه دي پیدا کړي، بلکې ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي. نو شاید زموږ د ژوند ډېرې تېروتنې د دې باعث ګرځېدلې وي چې پر بله لاره باندې تللي یو. راځئ د ژوند مستقیم لاره وپېژنو او دا لاره د اسلام د مبارک دین په چوکاټ کې پر مخ بوزو، تر څو ژوند مو له بریالیتوبونو او ګڼو خوښیو څخه برخمن اوسېږي.